نو د لیلۃ القدر متعلق پورا تفصیلی بیان به ان شاء الله د فراتون کی جمعه کې کوم خو صرف خلق به اعتکاف تکینی چې کم کسان یغوی ته دا پته ولري لیلۃ القدر کله دی په اخیری لسو شپو کې یو شپه ده بعض روایاتو کې راځي چې دا یوشتمه شپه ده بالکل د بخاری شریف حدیث دی یوشتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید لیلۃ القدر را تعالی په خوب کې وخول او ما چې سجده ولګولا نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګولا په خوب مې ولید لیلۃ القدر را تعالی په خوب کې وخولا او چې ما سجده ولګولا نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه و اسه چاتو د سانګو سفر کې وته ویل کېږي نو په وښتمه باندې خدای باران وکړ وښتمه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مختاو قتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارک باندې د اوبو د خټې نه خبرته د کلام د جمعات خټه شوی نو په هغه کې سجده کړې و نو دا غینه معلومه چې دا یوښتمه شپه دا خبره باندې تخلاص کم چې دا کم اعتکاف تکینی چغیه و او بعض علما وی درويشتمه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تاسو کو وینن سر وځه د رمضان سویمه ده وینن دویشتمه ده به خبيګال ليله القدر څوک درويشتمه یاد او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وخت ته ذکر وکړ هغه وی د شپو دوما او ایمان ته چاوي چې پاسه ليله القدر شپه ده وی چې پاسه د مراویخ شوما نو حضور پاک مبارک په مانځول نه ولاړ وړ په خشوع خضوع باندې منځ کو ودا د رښتیا مشبو او سو کوینا د وښتمه زیات علما وی چې د وښتمه شپه دا غیده پرم دلایل شتا هدایتنا د ليله القدر د سورۃ نمغي معلومه وی ليله القدر لفظ کې دی وی دا پکې درې ځله راغلی او حرفونه نه دي نه ولا چې درو کې ځاب ورکی 27 جوړيږي او دې کې راځي هي حتا مطلع الفجر واذا هي ردي ويشتم كلمه ده بهر کې دا د علماء اقوال دي زره تداوي ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راوته دو صحابه کرام په جمعات کې او بل سره په باسو او چې راوته صحابه ته او فرمایل وی ما ته خدای پاک ليله القدر او خولا ویروتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم وې فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه نو زمانہ خدای یې راکړه ور جمعات کې جنگ او باس کول او یو بل سره جګړه کول دونه په الله خپکی وی خدای را نه یې راکړه یره وې دا یې ردل بدل بهتري ان شاء الله ولدي نو علماء لیکي اقوال ګورې په ډیر دي ښا چې دا دایره سمانه الله اصل کې ليله القدر خو هغه شپې ته وای چې الله پکې د لوح محفوظ د قران شریف دی لومبي اسمان ته نازل کړي لیکن دا برکت خدای پاک کله وشتمه لور کوي په یو رمضان کې وشتمه لور کوي د حضور پاک زمانہ کې داسې بل رمضان کې دویشتمه لور کی بلکې دیرشتمه لور کی بلکې سلیرشتمه لور کی بلکې پنځشتمه لور کی بلکې شپږشتمه لور کی بلکې وشتمه لا بلکې اتشتمه لا بلکې یو کم دیرشمه رمضان کې خدای پاک اړې راغله نو دې کې حکمت څه شو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې پدې نیت چې دا ليله القدر شپې نو د لسو د ليله القدر د شپو ثواب بوله خدای پاک ورکړي